بوډا یمنی او د بیت الله عمره کول. د سعودي هیواد یو کس کیسه کوي او وایي یو نږدې ملګري مې د زکات پیسې راواخیستې، په غریبو کورنیو پسې روان شو تر څو د زکات روپۍ ورکړو. د زکات پیسې مو 15 زره په پاکټو کې بندې کړې وې. موږ له یوه کلي څخه راووتو او په سړک روان وو. په سپېره دښته کې مو په سړک یو سپین ږیری ولید چې روان و. هغه 70 کلن معلومېد خو بدن یې قوي او ښه تکړه و. ملګري مې وویل دا سړی په دښته کې څه کوي؟ ډریور وویل دا به خامخا یمنی وي او په غلا به سعودي هیواد ته راوښتی وي. د سپین ږیري خواته مو موټر ودراوه، سلام مو ورته وکړ، ترې ومو پوښتل څوک یې؟ هغه وویل یمنی یم. موږ وویل چېرته روان یې؟ سپین ږیري وویل بیت الله ته روان یم. ومو ویل په قانوني توګه راغلی یې؟ هغه وویل نه په غلا راغلی یم. ملګري مې ورته وویل په قانوني توګه ولې نه راتلې؟ سپین ږیري په خواشیني سره وویل په قانوني توګه 2000 ریاله غواړي، مګر زما سره 200 ریاله دي. 100 مې تر دې ځایه کرایه کړل او 100 ریاله راسره پاتې دي. ملګري مې ورته وویل څومره موده کېږي چې را روان یې؟ هغه وویل 6 شپې. موږ وویل روژه یې که بوزه؟ سپین ږیري وویل روژه. ملګري مې ورته وویل ته تقریبا په 5 پوستو راتېر شوی یې، هغوی څه نه درته ویل؟ سپین ږیري وویل زه د هغوی خواته راتېرېدم خو هغوی غږ هم نه دی راته کړی. ما ورته وویل ته به دلته مزدوري ته راغلی یې؟ سپین ږیري وویل په الله تعالی قسم که مزدوري ته راغلی یم بلکې عمرې ته راغلی یم، د بیت الله لیدلو شوق لرم او مکې ته ځم. ملګري مې ورته وویل په دې څو شپو کې د لارو پولیسو هم نه یې نیولې؟ سپین ږیري وویل دا نیم ساعت مخکې یې پرېښودم، 50 کیلومتره وړاندې یې ونیولم، پوستې ته یې بوتلم، هغوی ته مې قسم وکړ چې عمرې ته ځم، هغوی هم خوشې کړم. له ځان سره مې وویل الله تعالی پولیس هم ورته ړانده کړل چې بیت الله ته یې پرېږدي. ملګري مې د پیسو 2 پاکټه راویستل او ورته ویې ویل واخله دا د زکات پیسې دي. سپین ږیري پیسې واخیستې، جزاک الله یې وویل. هغه په دې نه و خبر چې په پاکټو کې څومره روپۍ دي. ورته ومې ویل پاکټونه خلاص کړه او پیسې په کمربند کې کېږده چې خوندي وي. سپین ږیري چې پاکټ خلاص کړل او ویې لیدل چې 1000 ریاله دي. موږ ته یې وکتل او ویې ویل دا ټولې روپۍ مو ماته راکړې؟ موږ ورته وویل هو. سړی کېناست، حالت یې ښه نه شو، بې هوشي غوندې پرې راغله. موږ له موټر ورښکته شوو، اوبه مو پرې وپاشلې. لږ وروسته سړی لږ ښه غوندې شو، په ژړا شو او په ژړا کې یې همدا خبره کوله دا ټولې پیسې زما دي. ملګري مې وویل راځه موټر ته یې وخېژوو، یو څه یې مخته یوسو، یو څه مخته لاړو. سپین ږیری آرام او ښه شو. ما پوښتنه ځینې وکړه دومره زیات مو ولې وژړل؟ سپین ږیري وویل یمن کې یو کور لرم، څنګ ته یې زما لږه ځمکه وه، هغه مې د الله تعالی لپاره جومات ته وقف کړه. ما او زامنو مې په ډېرې سختي سره په تیږو او خټو جومات ورساوه، خو د جومات دننه کار او فرش لپاره مو هېڅ وس نه لاره. ما او زما ملګرو د یمني بوډا د کیسې ته سخت وژړل. ملګري ته مې وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي د چا چې آخرت لوی غم وګرځي دنیا به یې ټوله په خدمت کې وي. ملګري ته مې اشاره وکړه چې 2 پاکټه نورې پیسې هم ورکړه چې ټول 1000 ریاله شول. سپین ږیري د سلګو او اوښکو په بدرګه او عجیب کیفیت سره دعاوې راته کولې او په داسې حال کې مو رخصت کړ چې موږ ټول غرې ونیولې او اوښکې مو روانې وې. سپین ږیری یمنی ځکه بېهوشه او په ژړا شو چې د الله تعالی لپاره وقف کړي جومات د تکمیلولو لپاره یې پیسې پیدا کړې
او ورسره د عمرې لګښت. څوک چې الله تعالی ته ځان وسپاري الله تعالی د هغه مل دی، او د چا چې الله تعالی مل شي هغه هر څه وګټل یعنې بریالی شو.